سلامونه حوالی کې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه تېره ورځ کې عربستان چې د ټرمپ سره خپل معاملات درلودل، ټول عرب هیوادونه د ټرمپ سره په شوق او ذوق کې اخته وه. هلته چین خپل مرستې د غزې ترانګې ته ورسولې. که څه دغه مرستو په هکله باندې اسرائیل مخکې هم خبرداری ورکړی و چې هیڅ هیواد نسي کولی چې هلته خپل د تیارو او د هوا د لارو څخه غزې ته مرستې ورسوي، ځکه چې که هر یو راغی موږ ورباندې حمله کوو. مګر چین یو ډیر په قوي ډول باندې ولاړی دا کار یې وکړی او د اسرائیل خبرې هم په هیڅ وګڼله. چین خپل د څو نظامي تیارو سره یوړه، څو سوه ټنه خوراکي توکي یوړلې غزې ترانګې ته د پراشوټونو له لارې وغورځولې. مګر د هغه سره یو ډېر قوي کار یې وکړ چې اسرائیل هم د هغو دپاره هیڅ جواب یې نه درلود او اسرائیل هم په ډېر چوپتیا باندې دا کار یې ومنلو. زه نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې ولې عربان د فلسطین په غم کې نه دي، مګر چین او روسیې چې ده دا د فلسطین په غم کې ده او امریکا بیا د فلسطین په غم کې نه ده. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تیرې شو. تر هر څه وړاندې که ستاسو د یو کال وړاندې یو نیم کال وړاندې چې کله هم د اسرائیل او د فلسطین په منځ کې چې دا جګړه شروع سوه، په هغه وخت کې ما یو ویډیو جوړه کړه. په هغه ویډیو کې ما وویل چې دغه جګړه چې ده دا نه د اسرائیل ده نه د فلسطین ده، دا جګړه د چین او روسي د امریکا سره جګړه ده. دا جګړه که په افغانستان کې هم وه، دا د افغانانو جګړه نه وه، دا د چین او روسي د امریکا سره جګړه وه او د امریکایانو جګړه د همدغه چین او روسي سره وه. اوس که دلته په غزې کې ده، که هغه په اوکراین کې ده، که هغه په تایوان کې که سبا فعاله کېږي، که هغه په افریقایي هیوادو کې ده، که هغه په لاتین امریکا کې جنګیالونه دي، دغه ټوله د امریکا او چین د روسي هیوادو دغه درې قدرتو په منځ کې چې کوم معاملات دي پر همدغه باندې دي. اوس راځم پر دغه حول موضوع باندې خبرې کوو چې چین ته غزه ولې دومره مهمه ده، چې ولې باید غزه کې هلته فلسطین هیواد جوړ سي او د چین دپاره څه ښېګڼې لري. په اصل کې ګوره، په اصل کې دغه فلسطینیان چې که تاسو معلومات یې وکئ، دا زیاتره په هغه وخت کې چې د منځني ختیځ هیوادونه وه، بغیر له عربستان او اماراتو، دغه که هغه عراق و که هغه هاخواته لبنان و که هغه خواته سوریه و که هاخواته یمن یاد کو، بیا هاخواته لیبی یاد کو، مصر یاد کو، همدا ډول راشو تونس یاد کو، مراکش یاد کو. دغه ټول هیوادونه که وګورئ، دا ټوله پخوا د کمونیزم تر کنټرول لاندې وه. کمونیزم کنټرول چې وي هماغه اقتصادي فلسفه و چې ټوله کار باید د دولت تر کنټرول لاندې وسي او هماغه ملت باید سیستم ته کار وکړي او سیستم باید ټولو ته په مسیویانه ډول باندې ډوډۍ ورکړي. دا د کمونیزم یو نظریه وه چې په همدغه نظریې باندې ډېرې هیوادونو پخوا د کمونیزم تر چتر لاندې خپل حکومتولي مخته وړله. مګر د هغه سره امپریالیزم راغی او کپیټالیزم راغی. دوی ویل چې نه، هر هغه کس چې ډېرې پیسې پیدا کولی سي هغه د ډېرې پیسې پیدا کړي، او چې غریب یې نسي پیدا کولی، په بله کې نسي پیدا کولی، مړ دې سي. دا نظریه د کپیټالیزم وه چې د دې نظریې رهبري چې وه دا بیا د غربي هیوادو په لاس کې وه. مګر د مارکسیزم او د کمونیزم فلسفي رهبري چې وه دا بیا د روسي او د چین تر لاس لاندې وه. د چین بیا په نوم یې واړولو، په اصل کې برته هماغه سوسیالیزم، کمونیزم او همدغه ډول فلسفو څخه یې یو سیستم جوړ کړو. مګر په عموم کې د کمونیزم او د کپیټالیزم دا جګړه په د ډېر وخت څخه شروع وه. هلته عرب هیوادونه چې وه، په افریقایي هیوادو کې که همدغه ټول راسي موږ د فلسطین او د تایلند او همدغه کامبوج او لاوس، دا هیوادونه که لاوس بیا په هوا، یعنې که دغه هیوادونه موږ وګورو، دغه هیوادونه ټوله بیا د هند پورې، دغه هیوادونه پخوا د څه لاندې وه، د کمونیزم تر کنټرول لاندې وه. بیا د هند څخه چې تېر سو، بیا پاکستان او هند دلته پاته وه، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، دا هیوادونه بیا تر روسیې او تر هغه خوا باندې نګرده د کمونیزم تر کنټرول دی. که بیا دې خواته راشو، د چین څخه بیا مغولستان او همدا ډول
د تایوان او هانګ کانګ دا هیوادونه چې و دا بیا برته د کمونیزم تر کنټرول لاندې و. هغه هیوادونه چې بیا په امریکا کې قبله شو، په امریکا کې هم هغه وخت کې زیاتره هیوادونه چې مثلا وینزویلا و، کیوبا و، همدغه ارجنټاین او دا هیوادونه و دا هم تر کمونیزم کنټرول لاندې و. مګر یوازې هیوادونه چې پاتې وو د کپیټالیزم تر کنټرول لاندې هغه اروپایي بعضې هیوادونه و چې اروپا هم پخوا د شوروي اتحاد تر ډېر هیوادونه د شوروي تر اتحاد لاندې و. یو څه هیوادونه چې پاتې وو دا کپیټالیزم تر سایې لاندې و او هلته امریکا تر د کپیټالیزم رهبري کوله. دلته چې د دویمه نړیواله جګړه شروع سوه، امریکا څه ته لاسرسی پیدا کړه؟ د نړۍ مالي قدرت ته لاسرسی پیدا کړو. هغه وخت کې د دې هیوادونو په اروپا او په آسیایي هیوادو کې دویمه نړیواله جګړه شروع سوې وه. ټولو هیوادو خپل سرمایه ختمه کړه، ټولو وسلې ختمه کړه. امریکا هلته وسلې جوړول او دغه هیوادو ته خرڅول، دې هیوادو ته ورکوله. مګر داسې حالت راغی چې نور اروپایي هیوادونه هم پیسې نه درلو، آسیایي هیوادونه هم پیسې نه درلو. تل د امریکا څخه خپل هغه څه طلاوې وه هغه یې خو ورته یوړه، نور نه طلا ورسره نه پیسه ورسره نه ارزښت ورسره هېڅ شی نه ورسره وي. دوی امریکا څخه په پور باندې دوی وسلې وغوښتلې. آخر کې وروسته دوی امریکا څخه چې کومې وسلې پورونه یې درلودل، د هغه پورو په اساس باندې امریکا وویل چې داسې کار به وکړو چې موږ به نور پورونه هم تاسو ته درکړو، خو دا پورونه به ډالر طلا نه اوسي، دا به ډالر واوسي. همدغه پشتیبانه طلا ده چې کله هم تاسو ما پور راوړلو برته به تاسو ته په هغه اندازه باندې طلا درکوم. نو دا حالت و چې دوی د ډالرو سیستم شروع کړو او امریکا ته د لومړي ځل دپاره د نړۍ په سطح باندې د پیسو د چاپ ماشین په لاس ورغی او د هغه چاپ ماشین سره بیا راغی ټول هیوادونه کپیټالیستي کړل، که هغه عرب هیوادونه دي، که هغه افریقایي هیوادونه، که هغه امریکا هیوادونه، که هغه منځني ختیځ، که هغه مرکزي اسیا او که دغه د بیا حتی د چین همسایګانو، جاپان او کوریا او دا ټول وخت سره دا یې په ټول کپیټالیستي نظام باندې واړوله چې خان د خان سي غریب د غریب سي. هر یو چې پیدا کوي پیدا کوي، که څوک نسي پیدا کولی نه دي پیدا کوي. یعنې د کمونیزم نظریه په عموم ډول باندې وغورځوله. دلته په دغه سیمه کې چې دا څه چې دي، که لبنان و، که سوریه و، که فلسطین و، که همدا ډول یمن و، که مصر و، دغه هیوادونه چې و دا ټوله کمونیزم تر فلسفې لاندې وه. همدغه فلسفې لاندې تر اوسه پورې هم د دوی کوم چې رهبران وه هغه یو نسل ختم سو، دویم نسل هم چې دي دوی بیا هم د هماغه نظریې تر کنټرول لاندې دي. داسې نه ده چې هغه نظریې مکمل ختم سوي اوسي. خو فلسطینیان چې وه دوی د په عموم کې که ستاسو یو وخت په یاد اوسي د ډاکټر صاحب نجیب سره یاسر عرفات هلته لیدنه کړې وه، هلته زموږ د هغه وخت کې موږ تعلقات هم د فلسطین سره ډېر وه او موږ هلته ورسره مرستې کولې، موږ هم ورسره د کارونه درلودل په هغه وخت کې. نو هغه وخت چې ویم دا د فلسطینیانو ارتباطات چې وه ټوله داسې سره وه د کمونیزم سره وه. کوم چې بیا وروسته په 1940 کال کې دلته اسرائیل پیدا سو. اسرائیل پیدا سو خو دا امریکا او کپیټالیستي هیوادونو دلته دا قدرت پیدا کړو. خو د دې حالت چې د کله دا هیواد جوړ سو، د اسرائیل جوړ سو، د فلسطین او د فلسطین ته مې د دې ځای څخه وشکېده چې نور د امریکا سره زه نسم پاتې کېدی، زه باید د روسیې او د چین سره پاتې سم. همدغه پخوانۍ اړیکو په اساس باندې اوس چې دی چین خپل نهایت کوشش کوي. چین او روسیې چې تر اوسه پورې خپل کمونیستي نظامونه لري، بیا په عموم کې روسیې حالا دومره نه ده، مګر چین چې دی خپل کمونیستي د کمونیست چې دی هغه ولته په قدرت باندې کمونیست ګوند چې دی اوس هم رهبري کوي. نو چین چې دی خپل کوشش کوي چې دا پاتې څه فلسطینیان چې دي دوی باید خپل تر کنټرول لاندې وساتي تر څو په منځني ختیځ کې خپل قدرت ولري. یعنې دا هغه خبرې چې ما په بار تاسو ته کړې دي، نن مې په تاسو ته په شفشاف نه شفتالو ډول باندې ټوله واضح کړه چې کیسه څه ده. نو دغه خاطر باندې چې دا فلسطینیان د پخوا څخه هم خپل اړیکې د روسیې او د چین سره درلودل، اوس دلته په منځني ختیځ کې چې د منځني ختیځ مې پخوا په ویډیوګانې دلته جوړ کړي وه چې د سویز کانال چې په مصر کې تېر سوی دی، د عربستان څخه داسې په یمن او د افریقا په منځ کې یو کانال دی ځي اروپا سره وصلېږي. دا چې دی د تجارت لپاره یو لویه لاره، ډېر قوي لاره ده او دلته په دغه سیمه کې د چین خپل قدرت غواړي چې وساتي او دغه قدرت ساتل یوازې او یوازې د فلسطین هیواد جوړېدل دی او فلسطینیانو دلته
ساتل دی. که دلته چین راسي بیا په دې منطقې کې د حاربانو قدرت هم کمیږي، ځکه چې چین چې دی یوازې فلسطینیان قوي کوي، او که فلسطینیان قوي سوه بیا خو د عربستان قدرت به ضعیفه سي، بیا به د امارات شیخانو قدرت به ضعیفه سي، ځکه چې راتلونکي چې کوم قدرتونه قوي کېږي هغه به چین واوسي، هغه به روسیې واوسي، نو د اروپا حالت به مخ په ضعف واوسي. که دغسې حالات کې سړی عربستان ګوري، نو عربستان دې دپاره لویواله دی چې فلسطین دې مکمله ختم سي او اسرائیل دې راسي. که اسرائیل که فلسطین په پښو ودرېدی، عربستان او قطر او دا نور هیوادونو رهبران چې دي دا د دوی تر کنټرول لاندې پاتې کېږي. سبا ورځ که چین د نړیوال قدرت په لاس کې ونلرو، نو دلته فلسطینیان به د دوی په سر باندې رهبري کوي. نو ځکه نه عربستان غواړي چې دلته فلسطین پاتې سي، نه نور عربان غواړي، او نه مصریان هیڅوک اوس نه غواړي د اوس دپاره. او چین هم چې دی د خپل قدرت چې دومره په زور کې دی، هر وخت کې ورته کومکونه کې د ایران د خوا وسلې هم ورلېږلې او د ایران د خوا مرستې هم ورلېږلې، او دغه ټول کارونه چې وه دا د دغه ټوله تاریخي لنډه کیسه چې مې تاسو ته وکړه دا د هغه حساس دی. او خپله چینایان چې دي په دغه سیمه کې او په دغه منطقې کې دوی غواړي چې خپل رهبري وساتي، او دغه رهبري د یو څو کالو نور دپاره هم که وساتله، دا دی چې چین که نړیوال قدرت یې ترلاسه کړه او خپل کرنسي په نړیواله سټیج باندې نړیواله کړه، بیا وروسته تر هغه باندې دغه د پیسو ماشین د چین په لاس پرېږي، او دلته بیا چین کار چې په نړۍ باندې وغواړي هغه کولی شي. یوه عمده موضوع چې ما په د خپل خبرو په سر کې هم وکړه هغه دا و چې چین دغه داسې سره کوم تر غزې پورې ورسوله. په که څه خپله اسرائیلیانو ویلي وه چې د غزې برخې ته هیڅ هوایي مرسته څوک نسي رالېږلی، که هغه څوک راستي هغه باید موږ تر کنټرول لاندې راواستوي چې موږ یې د هغه وګورو، بیا په سیټو واستوي. مګر چینایانو څه وکړه؟ چینایانو د همدغه یو نظامي تیارۍ څو نظامي تیارۍ دا مکمله د بارو څخه ډکې کړي وه، او په همدغه ډول باندې 4 جټې د دې خوا او 4 جټې هم د دې خوا د دې داسې کوله، د سکوټې کوله، او د دې امنیت دپاره دا یوړه هغه څو تیارۍ چې وه. یعنې دا د افریقایي هېوادو کې چې دوی خپل یو بیس لري چینایان، همدغه بیس څخه دوی حرکت کړی و او دا یې تر داسې پورې ورسول تر اسرائیل پورې. یعنې دا معنا که اسرائیل په موږ د دې مخ ته ودرېدلی، موږ نظامي جګړه هم کوو، مګر موږ دغه مرستې تر غزې پورې رسوو. او دې کې ویل کېږي چې د امکان لري چې دغه بعضې مرستې چې چینایان کوي دلته وسلې هم وسي، دلته د جګړې د دوام دپاره دوی نور فعالیتونه هم وکړي، که څه که وسي هم امکانات یې شته، که نه وسي هم امکانات یې شته، ځکه چې دغه کیسه چې مې تاسو ته وکړه دغه ټولې خبرې دغه سره ورته او دا ټوله سره مشتې خبرې دي چې هیله مند یم چې په دغه سیاسي پروتوکولو باندې تاسو سره هم خلاص دي. دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې یو څه م ترلاسه کړي وسي. تر بیا هم په الله سپارم. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.